ځینې ډیپلومه کوونکي خپل ذوق ته ګوري، اما ځینې ډیپلومه کوونکي بیا داسې فرمایشتي وي. تاسو یې کوم ښه بولئ؟ د شعر کیفیت ته په کتو باندې که هغه اکټینګ هم کېږي، که هغه باډي لینګویج هم کېږي، هغسې وشي چې څه خل هغه باید دی. مثلا که د مور د قبر سر ته ولاړ ماشوم ویلې رڼا زمونږ کور په دې ډیوې و، خو اوس نه دی. خدای شته، عشق د ډېرو کړلې پورته مطلب وي، خدای شته چې په ډېرو یې غوږونه ونیول. ډېر عجیب دی. بعضې خلک وایي چې عاشقۍ نوم ورته واخلې که نه غوږو ته لاس وي. خدای شته عشق یوازې هغه اړخ نه دی چې مثلا که دوی وایي چې خو ټولنه عاشقانه شاعري خوښوي، دا یو واقعیت دی او دوی په دې خاطر باندې دا بیتونه ډېر وایي چې خلک یې د خپلو عکسونو سره بیا واچوي او خپله که نه. دا مثلا څنګه دې زما دیدن کاوه او سر دې هم ساته، څنګه د دوست سترګو په ارمان مې کړې که نه مې کړې، دا ناڅاپه د هر چا ولې په شم دا درنښت به هر چا ولې راکولو. ډېر د یو نوي عشق آغاز ښکاري فطرته، خوند د سترګو بلا ولې راکولو. په زړه کې مې لوی غر د حوصلې و، خو اوس نه دی. په زړه کې مې لوی غر د حوصلې و، خو اوس نه دی. له تا سره مې تار د یارانې و، اوس نه دی. یو ځل په ماشومتوب کې و یو زړه رانه مات شوی، یو ځل په ماشومتوب کې و یو زړه رانه مات شوی، ازار تر ځوانۍ په ما پسې و، خو اوس نه دی. هو ګرانه پرې بې حده و اندازې ومه اوس نه یم، هو ګرانه پرې بې حده و اندازې ومه اوس نه یم، هو ګران راته بې حده و اندازې و اوس نه دی. او د مور د قبر سر ته ولاړ ماشوم ویلې، د مور د قبر سر ته ولاړ ماشوم ویلې رڼا زمونږ کور په دې ډیوې و، خو اوس نه دی. د هنرکدې لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله ده ښه به وي او ژوند به مو په خیر وي. لکه څنګه چې پوهیږو د یوې علمي څانګې په توګه بیان هر وخت د بحث وړ موضوع ده او له پخوا زمانو څخه تر نن ورځې پورې دا بحثونه دوام لري. سیاستوال، دیني مبلغان او ټول هغه کسان چې له خلکو سره په مخامخ اړیکه کې دي هڅه یې کړې چې د بیان له بېلابېلو لارو خپل پیغامونه تر خپلو مخاطبینو ورسوي. په غالب ګمان افلاطون د سوفسطایانو د خبرو په اغیز باور نه درلوده، خو کله چې د هغوی د خبرو جادو ولیده نو پوه شو چې خبرې اغیزمنونکې دي. همدارنګه د هټلر د کامیابۍ یو راز د هغه په فصیح او بلیغ بیان کې و. د اوباما هم همدغسې، زموږ د پخواني رئیس جمهور کرزي هم همدغسې. نن هم زموږ نننی بحث تر ډیره پورې د بیان په یو اړخ باندې دی چې ډیکلومه نومیږي. د ډیکلومې په اړه به موږ له سعدالله فطرت صاحب سره بحث کوو، خبرې به کوو او څو شعرونه به ترې اورو. فطرت صاحب هنرکدې ته ستړي مه شئ. ډېره مننه درنده صاحب، تاسو ته همکارانو ته قربان او هنرکده چې څومره مینوال لري او څوک یې ګوري ټول ته سلامونه او ډېر درنښت. ډېره مننه فطرت صاحب، خوښ اوسئ. فطرت صاحب د ډیکلومې په اړه به وغږیږو. دلته په هنرکده کې موږ د ستاسو د ځینو ملګرو پوښتنې هم راخیستې دي، ځینې پوښتنې زما خپلې دي. د ډیکلومې په اړه که ووایو، آیا ډیپلوماتور یوازې لوستونکی دی او که نه ځینې نور اصول هم پې اضافه کوئ؟
درېمځای صاحب په ډیپلوما په ادبیاتو کې یا په ادب کې یو ځانګړی هنر دی او چې ډېر کم خلک یې لري. بالکل په خپله که ووایو ځینې شاعران ډېر ښه شاعران دي، ښه شعر لیکي، خو هغه خپل شعر چې بیرته وایي دومره ښه یې نه شي ویلی لکه څومره چې هغه شعر ښیي هغه. او له دې سره هغه د ښه شعر ښکلا هم یو ډول داسې کمرنګه کېږي. بالکل که څه هم بعضې وخت ډېر خراب شعر خو ډیپلوماتور په یو داسې انداز باندې ویلی چې د خلکو زړه ته ډېر ښه کوزېږي. دا هنر ځانګړی هم دی، په کمو خلکو کې هم دی او تر ډېره پورې ډېر کم ډیپلوماتوران به وي چې هغه د رښتینې او د ښه شعر حق به ادا کړی. ځکه زه چې تر ډېره اورم او ګورم یو خو د شعر په انتخاب کې دوی هغه ډیپلوماتوران اکثرا چې مثلا د ټیک ټاک ته ویډیوګانې کوي یا فیسبوک ته کوي، نو که څه هم هغوی خو هغه شعر چې دوی ته مخې ته ورځي او په اصطلاح دوی په اسانۍ سره ویلی شي، ځکه اکثره شاعران نه وي، دوی ادبیاتو سره ډېر اشنا خلک نه دي. هغه چې بیا د ادبیاتو سره اشنا دي، خپله شاعران دي یا لیکوالان دي یا د ادب او د هنر سره په یو نه یو تار تړلي دي، هغوی په ټوله معنا بیا د دې حق ادا کوي، هغه که په نثر کې دی هغه که په شعر کې دی. دلته یو مهم ټکی دا دی چې ته شاعر هم وپېژنې، د شعر کیفیت هم وپېژنې، هغه د شعر چې په کوم انداز لیکل شوی هغه هم وپېژنې، هغه د الفاظو حق هم صحیح ادا کړلی شي، نو بیا زړونو ته ډېر ښه کېوځي. تا په خپلو ابتدایي خبرو کې مو ویلي چې ځینې ویناوال هم دا هنر لري، هغوی د نثر د لارې یا د خبرو د لارې نه تا ته موضوع دومره ښه ذهن او زړه ته درکوزوي چې تر بل چا چې مثلا که یا ته ولولي په کتاب کې یا مقاله ولولي، تر هغې د ده په خبرو کې ډېر تاثیر یو ده، یو ځانګړی هنر دی د فن او د بیان او د وینا. نو خوند ښي، زه خپله ډېر خوند ترې نه اخلم چې خو یو شی دی چې ښه شعر یو انتخاب یې د ښه شاعر کړی. د ښه شعر خبره مو وکړه فطرت صاحب. ځینې ډیپلوما کوونکي خپل ذوق ته ګوري، اما ځینې ډیپلوما کوونکي بیا داسې فرمایشتي وي. تاسو یې کوم ښه بولئ؟ زه شخصا شعر چې د هر چا ښه شعر وي زما خوښېږي، ځکه خپله یو کال شعر ونه لیکم، خو که بل یو ښه شاعر ښه غزل ولیکي، زه فکر کوم دا هم زما غزل دی، مګر زما زړه خبرې پکې کړي دي. د فرمایش خبره تر ډېره رښتیا هم صحیح ده، ځکه دا نو خپل هر څوک یو خپله ډله او ملګري او دوستان لري، هغه هم دې ته بیا نه ګوري شعر یې ښه دی که خراب دی، مجبور دی هغه د ملګري ناز ویسي او ویې وایي. خو خراب شعر او داسې شعر چې هغه بازاري شعر وي په اصطلاح باندې څه خوند او رنګ نه لري، هغه ته که د ډیپلومې او د هنر او د موسیقۍ څومره جامې ور واغوندي زیب نه ورسره کوي، او ته پوهېږي چې شعر کې خوند نشته، خو دې سړي ورسره ډېره خواري کړې. همداسې ده. ځینې کسانو کې دا مسئله لکه مخکې چې تاسو یاده وکړه، د ځینو په خوله شعر خوند کوي، د ځینو په خوله یې نه کوي، یا د ځینو په وینا. د ډیپلومې لپاره مثلا که موږ اصول ټاکو، هغه درې مهم اصول به تاسو کوم ورته ټاکو؟ یو خو دا ده چې باډي لینګویج ډېر ورته مهم دی، څېره هم ډېره مهمه ده، ډېر رول پکې لري، ځکه هغه د هغه په اصطلاح باندې کیمرا فیس هم باید ولري، او بل هغه د الفاظو د ادا کولو دپاره یو ښه حنجره ورسره وي، ښه لحن باید ولري، ښه لحن ولري باید. او ځکه دا د شعر الفاظ داسې دي چې دا هر څوک نشي ویلی، که شاعر نه وي، بعضې وختونو موږ تاسو مجلسونو کې ناست یو څوک وي ما یو بیت اورېدلی وي وایي شاعر نه وي که نه، مینه یې د ادب او شعر سره وي، خو هغه الفاظ صحیح نشي ادا کولی، شعر تیر و بیر شي دي نه. ځکه دا خپل بل دا ده چې هغه د شعر کیفیت ته په کتو باندې که هغه اکټینګ هم کېږي، که هغه باډي لینګویج هم کېږي، هغسې وشي چې څه خل هغه باید دی. مثلا که د انقلابي شعر یا د حماسي شعر یا مثلا داسې شعرونو سره د هغې خپل انداز یې څه خل ووایي، مثلا ځینې اشوقانه شعرونه چې د هغې خپل انداز دی، مثلا ځینې د خفګان شعرونه په خپله لهجه ویل کېږي، ځینې د خوشحالۍ شعرونه په خپله لهجه ویل کېږي، ځینې انقلابي شعرونه چې په سټیج باندې وي د هغې سره خپل باډي لینګویج او خپل انداز او خپل الفاظ، او هماغه الفاظ باید څه خل ادا شي.
ته فکر کوي چې یعنی دا شعر چې لیکل کېده هغه صحنه کې خلک کېنی بیخي هغه شعر چې وی خلک هغه صحنې ته بیخي بوځي په ویلو باندې هغه په د ویناوالۍ یو اصل دا هم دی په اصولو کې چې مخاطب به پوهیایي په ډیپلوما او شعر کې هم همدغه خبره ده ځکه کومه خبره چې موږ په شعر کې خلکو ته که هغه مثلا ستا ځانګړی مخاطبي که هغه عام خلک وي که هغه ټولنې ته پیغام وي که هغه یو فرد ته ځانګړی وي هغه چې په شعر کې څومره ښه ادا کېدلی شي او څومره ښه هغه ته وررسیږي په نثر کې ډېره ستونزمنه ده په شعر کې په ټپه کې چې کومه خبره کېږي او ته یې د ثبوت په توګه راوړې ته یو ځای کې د مثال په توګه راوړې یوه خبره په نثر کې بیا دا هم ده چې د نثر او شعر اغیز په لوستونکي ډېر داسې مختلف تمامېږي له نثره بیل خوند اخلي هغه که ډیپلوماتور هم یو متن لولي هغه په بیل انداز لولي او ډیپلوماتور په بیل انداز نو فطرت صاحب د همدې اصولو په اساس له تاسو ډیپلوما ورو عبدالرحیم صاحب ډېره مننه زه خو شاعري هم ډېره کمه کوم بدبختي دا ده خوالي ده لږه کوو خو هغه معیار موږ ته خپل ځان داسې ښکاري دا معیار فکر کوم چې وخت به یې راښایي چې څوک ښه غږېدلی څوک ښه غږېدلی دی نو غزل دی چې لاړلې او بل ته دې ګلونه ونیول لاړلې او بل ته دې ګلونه ونیول موږ باندې دې ولې اور ته زړونه ونیول لاړلې او بل ته دې ګلونه ونیول موږ باندې دې ولې اور ته زړونه ونیول ډېر کلونه پس شولو محفل کې سره مخ ډېر کلونه پس شولو محفل کې سره مخ چغې کړې مخ ته یې لاسونه ونیول سږ مو ودوي خدایه فصلونه یې کړې ډېر سږ مو ودوي خدایه فصلونه یې کړې ډېر نجونو شنه اسمان ته پلونه ونیول ډېر علي دا بیا ووایه سږ مو ودوي خدایه فصلونه یې کړې ډېر نجونو شنه اسمان ته پلونه ونیول او خدای شته عشق د ډېرو کړلې پورته مرتبې خدای شته عشق د ډېرو کړلې پورته مرتبې خدای شته چې په ډېرو یې غوږونه ونیول ډېر عجیب دی بعضې خلک وایي چې عاشقۍ نوم ورته واخلې که نه غوږو ته لاس وي خدای شته عشق د ډېرو کړلې پورته مرتبې خدای شته چې په ډېرو یې غوږونه ونیول موږ نه لاړې بیا دې په چا زړه نه شو راټول موږ نه لاړې بیا دې په چا زړه نه شو راټول تا نه لاړو زړونه مو زنګونه ونیول موږ نه لاړې بیا دې په چا زړه نه شو راټول تا نه لاړو زړونه مو زنګونه ونیول ما ترې صرف ته وغوښتې خدای مې دی ګواه ما ترې صرف ته وغوښتې خدای مې دی ګواه خلکو ورته نور ضرورتونه ونیول وخت ښایي د زړګي په باغ یې وشوله ګلی وخت د زړګي په باغ یې وشوله ګلی خدای خبر که بیا وطن ګلونه ونیول ډېر جالب وخت د زړګي په باغ یې وشوله ګلی خدای خبر که بیا وطن ګلونه ونیول څنګه مو فطرت عاشقۍ نه ځان ساته څنګه یې د دواړو بدنونه ونیول ډېر علي له تا نه پس به مې بل چا ته د زړور خلاص وي له تا نه پس به مې بل چا ته د زړور خلاص وي دا کېدی نه شي ګوره ستا دې په دې سر خلاص وي له تا نه پس به مې بل چا ته د زړور خلاص وي دا کېدی نه شي ګوره ستا دې په دې سر خلاص وي تر دومره ډېر محبت وروسته چې هم نه شو یو ځای تر دومره ډېر محبت وروسته چې هم نه شو یو ځای زما د برخې به سپوږمۍ خلاصه ستا لمر خلاص وي فطرته دومره له یو بله سره لرې لاړو فطرته دومره له یو بله سره لرې لاړو بیا به یو ځای شو خو د سرو ګلو به کر خلاص وي فطرت صاحب ډېر خوندور ډېر عجیب شعر و پوښتنو ته راګرځو آیا هر باذوقه یا هر ادب لوست ډیپلوماتور کېدای شي ډیپلوما خو معمولا چې خلک یې ډېره خوښوي د شعر او د غزل ډیپلوما خلک ډېره خوښوي او اوس یې ډیپلوماتوران که ووایي اوس خو دا سوشل میډیا بیخي ډېر کړي دي که یو څوک د ادبیاتو فارغ یا د اهل ادب په اصطلاح د ادبیاتو سره یې علاقه ډېره
که هغه ډیپلوماتوري هغه به د الفاظو حق هم ډېر ښه ادا کولی شي ځکه په شعر خپله ډېر ښه پوهېږي دې کې یو خبره دا هم ده چې ته د شعر په ماهیت او کیفیت هم پوه شي او ته د ښه او بد شعر تفکیک هم وکړی شي ډیپلوماتوران خو چې زه ګورم داسې شعرونه وایي چې زه چې دلته اورم یو ډول د خجالت احساس ځان سره کوم چې د څنګه ویلی دی هلته که نه ډېر عجیبه غوندې ځکه خلکو بار شی لیکي هدف دا چې د ویلو نه وي او د ویلو نه دي اوس خو نشو ویلی چې چا لیکلی دی هغه څنګه خو خلک خو ډېر داسې شعرونه لیکي چې هغه زموږ ستاسو د ټولنې سره په اصطلاح باندې مناسب هم نه دي او اړخ هم نه لګي خو معاصر شاعران دي که اوسني شاعران دي ښه شاعران پکې شته داسې بیتونه یې ویلي چې ښه پیغام یې که هغه ضرور نه ده چې موږ ووایو چې د خوشحال خان خټک او د حمزه بابا او د رحمان بابا حمید بابا دوی په شاعرۍ کې هم که دی فکر کوي چې والا خلک خوشوقانه بیتونه ډېر خوښوي ډېر ښه بیتونه پکې شته دی چې یو خوشحال بابا وایي ما په خپل صورت دا کار دی ازمایلی له هر شي نه صبر شي له یاره نه نو یوازې هغه اړخ نه دی چې مثلا که دوی وایي چې خو ټولنه عاشقانه شاعري خوښوي او دا یو واقعیت دی او دوی په دې خاطر باندې دا بیتونه ډېر وایي چې خلک یې د خپلو عکسونو سره بیا واچوي او خپل که نه اوس نیمایي وطن مین هم دی که نه چې ځوان دی نو په دغه غم باندې ډېر خلک ککړ دي یا یې خپل عکس سره اچوي یا د بل چا عکس سره یو ځای کوي که نه او بس هغه بیت ورسره دا ډیپلوماتور واچوي خو زه هم که ډیپلوماتوران دا کار وکړي چې که د معاصر شاعرانو وي هم د عاشقۍ او مثلا هغه د حالاتو مطابق ښه بیتونه شته که د اوسني شاعرانو خو ډېر ښه شته دی که هر ډول پیغام د دوی هدف وي که هغه انقلابي پیغام وي که هغه مثلا ټولنیز پیغام وي که هغه مثلا د زده کړو په اړه دوی ته زما یو د کشر په حیث باندې زه د ادبیاتو فارغ او مثلا د ادب کې ډېر نه پوهېږم صرف شاعري کوم خو ادبیاتو کې هر څوک اهل نظر دی اهل نظر دی اوس بیخي ډېر دي نو که دوی یو کار دا وکړي چې د ښو شاعرانو هسې خو ډیپلومه کوي مینوال هم لري خلک یې هم ګوري او معمول دا ده چې ټیک ټاک او دا سوشل میډیا اوس ډېره استعمالیږي خلک یې هم ډېره استعمالوي او هغه خلک چې شعر یې خوښېږي خو ویلی نه شي هغوی ته ډیپلومې ډېر خوند ورکوي او ځینې واقعا هم ډېر ښه وي نو کوشش دا وکړي چې داسې شاعري انتخاب کړي چې موږ تاسو غوندې د ادبیاتو مینوال هم واوري چې یو داد ورکړي او یو خوند هم ترېنه واخلي او ووایي چې واقعا هغه د شعر حق یې ادا کړی د شاعر حق یې ادا کړی دی ځکه هغه شیان چې ما وویلې چې خلک خو داسې شعرونه لیکي چې ولا چې دوی په سټیج هلته وي زه بعضې ویډیوګانې ګورم خو خلک دي زه دلته ځان سره یو ډول خجالته شم چې دا ټولنه به څه فکر کوي دا شاعران څه شي سره دي که نه خو دوی وایي دوی کولی شي ښه شعر هم انتخاب کړي د ښه شاعرانو شعرونه ووایي چې او دا به بیا عام شي بیا به څوک خراب شعر په ډیپلوما کې نه وایي که نه هغه ډیپلوماتوران که مثلا د ادبیات والا نه هم دي او صرف انتخاب کوي او ښه فضا جوړولی شي ښه ماحول جوړولی شي ښه ساز ورسره اچولی شي ښه سندره ورسره یو ځای کولی شي هغوی به هم بیا کوشش دا کوي چې د ښو شاعرانو فطرت صاحب د بیکګراوند میوزیک خبره دې وکړه د ساز که نه په شاته ډیپلوما کې که اوس یې بڼو ته راشو تر ډېره چې ما تاسو لیدې یاستئ له ځانه ویډیو کوئ مثلا په سیلفي کې دغه بڼه یې ښه ده یا له تا نه مثلا کیمرمین عکاسي کوي دا بڼه یې ښه ده او که هغه چې آډیو کې ثبتېږي او له هغې سره بیکګراوند میوزیک ور اچول کېږي کومه بڼه یې ښه بولئ موږ خو هغه د مجبورۍ په اساس باندې چې مثلا بل څوک نه چې ویډیو رانه وکړي او هغه خپل ذوق خړوبوو چې کوم بیت هم ډېر خوښ یا مثلا غواړو چې ډیپلومه یې کړو خپور یې کړو که نه چې ویډیو منظمه وشي که ته خپله شعر وې ویډیو وشي درنه نو ما ته دا بیا ډېر خوند راکوي چې څوک خپله شعر وایي او خپله ویډیو بل څوک ته ویډیو وکړي او ښه منظم ځای کې ناست وي اکثرا خو اوس ډیپلومې داسې دي چې مثلا یو ویډیو ورسره بله ویډیو ورسره اچول کېږي او هغه شعر ویل کېږي یا عکسونه یي مثلا مختلف زما بیا د هغې په ځای دا خوښېږي چې څوک ډیپلومه کوي دی خپله مخامخ ناست وي او بل څوک ترېنه ویډیو وکړي او مناسب ځای نو که بیا ورسره میوزیک اچوي که سندره ورسره اچوي که بیکګراونډ میوزیک ورسره اچوي ما ته دا ډېر خوند راکوي هغه ډیپلومه چې مثلا دی پکې نه ښکاري او د یو بل څه شي ویډیو یې اچولي او شعر یې ورسره ویلی اگر که هغه کیفیت د شعر څرګندوي چې مثلا دا ویډیو د شعر سره څه تړاو لري چې موږ ورسره اچولی ده
خو که خپله دی کې ښکاره شي نو دا به ډېره بهتره وي. ځکه هغه د باډي لنګویج مسله به هم پکې هغه معلومه وي او هغه د حرکات هم معلومیږي، هغه د کیفیت چې دا شعر وایي د شعر د کیفیت سره د کیفیت او د اکټینګ څنګه دی نو هغه سي زما په نظر ډېر خوندور راځي. ډېره مننه فطرت صاحب. دلته بله پوښتنه راته را پیدا شوه، تاسو د شعر د کیفیت خبره وکړه. مونږ د شاعر د شعر پر بنا باندې خپل غږ جګ او ټیټ کو او کنه هغه د شعر کوم خپل احساسات چې دي په هغې ورننوځو. د شعر انتخاب خو یو مهمه موضوع ده په ډیپلوما کې چې ښه شعر انتخاب شي. دویم دا ده چې هغه تاسو د باډي لینګویج خبره وکړه چې هغه د شعر نه موږ څنګه معلومولی شو چې دا شعر سره هماغسې د هغه ټیټ او جګ چې دی دا د شعر ته په کتو باندې وکړو. هغه شعر خپله غږېږي، خبرې کوي چې په کوم کیفیت لیکل شوی دی او باید څه ډول وویل شي. ما مخکې مې یادونه وکړه که ته د خوشحالۍ شعر چې هغه طنزیه شعر په خفه انداز یې نشي ویلی، هسې پیغام نشي رسولی، او که یوه غمیزه وي او ته د هغې په اړه باندې یو شعر وی طبیعي خبره ده چې هغه شعر چې د انتخاب کړی غمیزې ته نو هغه الفاظ داسې دي چې هغه نه په خوشحالۍ ویل کېږي او نه هغې سره داسې باډي لینګویج کولی شي چې په یو غمیز انداز په یو غمیز انداز باندې وي. دا د غږ ټیټوالی او جګوالی بعضې شاعران او ډیپلوما کوونکي چې دي هغوی د یو چا نه تقلید کوي، مثلا غواړي د هغه غوندې اواز باندې شعر ووایي چې بیا یې خپل هم انداز ورته نه غلطېږي، د هغه باندې یې ویلی نه شي او ته یې چې واورې پوهېږي چې د چا تقلید یې کړی دی. نو ښه ده چې خپل د کوم ډول انداز د ویلو دی همدا بس کفایت کوي، خو چې ته هغه الفاظ چې څه ډول دي هماغسې ادا کړی شي او هغه په معنا یې پوه شي چې مثلا بعض شعرونو کې شاعرانو داسې الفاظ راوړي دي چې لکه د حمید بابا شاعرۍ کې، لکه د کاظم خان شیدا شاعرۍ کې، دوی که تاسو لیدلي ډیپلوما کوونکي اکثر هغه ښه ډیپلوما کوونکي نه یادوم ځکه هغوی هر ډول شعر ښه ویلی شي. هغه چې اوس د بازار او د سوشل میډیا په خاطر باندې ځان یو ډول ډیپلوماتور ښیي چې زه هر رقم شعر ویلی شم، هغوی یوازې ډېر عادي هغه په رکشو چې لیکلي او په موټرو چې لیکلي هغه شعرونه هغوی د کاظم خان شیدا شعر نشي ویلی، د خوشحال خان خټک کوم بیت شته به نه وي پرې اورېدلی، نه شي ویلی ځکه هغوی دغه الفاظ صحیح نشي ادا کولی. مثلا د هغه یو شعر دی چې ښه خوی بد کړ د یار بدو هم نشینو، ښه خوی بد کړ د یار بدو هم نشینو، سپین تار تور شي چې غړې په خیرن لاس. ډېره اوس غړې هغه ته وایي که نه چې تاوی سره تاوی سره. نو اوس که داسې لفظ پکې راغی بیا ډیپلوماتور دې نه صرف نظر کې پوهېږي چې نه زه څه ادا کولی شم او نه هغه زما اورېدونکي چې دي هغه ټول هغه د کوزي پښتونخوا کې چې مشاعرو ته ناست هغسې خلک دي که نه. بلکل. نو دغسې انتخاب بیا دوی نشي کولی او د الفاظو حق بیا هغه څوک ښه ادا کولی شي چې که ادبیاتو والا نه وي خو چې په شعر پوهېږي، چې د شعر په انتخاب پوهېږي، هغوی بیا د هر ډول سخت او که دري شعر وي که اردو شعر وي که پښتو شعر وي هغې صحیح ادا کوي. تلم د مرګ په لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې، تلم د مرګ په لاره په لړزان مې کړې که نه مې کړې، ژوند د رښتیا وایه پښیمان مې کړې که نه مې کړې، څنګه دې زما دیدن کاوه او سر دې هم ساته، څنګه دې زما دیدن کاوه او سر دې هم ساته، څنګه د دوست سترګو په ارمان مې کړې که نه مې کړې، او تا به ویل فطرته مینتوب به د ځواني وخوري، تا به ویل فطرته مینتوب به د ځواني وخوري، ما پرې ځواني وخوړه حیران مې کړې که نه مې کړې. فطرت صاحب له تاسو شعر اورو. ډېره مننه درېمزه صاحب. قربان. غزل دی چې ضد نیولې هسې په پښتو ولاړه ده، ضد نیولې هسې په پښتو ولاړه ده، هغه ګلاب مخې په ازغو ولاړه ده، دا خو به چې ما نه بېلېده را پرېوته، دا خو به چې ما نه بېلېده را پرېوته، نن راته د پنجو په سرو ولاړه ده. واه څومره عالي. زه ورته کیسې د ارتقا او تمدن کوم، دوی وایي دنیا خو په ښکرو ولاړه ده، زه ورته کیسې د ارتقا او تمدن کوم، دوی وایي دنیا خو په ښکرو ولاړه ده.
دا چې د واده جوړه کې ناسته د په ویر دا جنۍ د مینې په وادو ولاړه ده دا چې د واده جوړه کې ناسته د په ویر دا جنۍ د مینې په وادو ولاړه ده. ډېر عجیب. اوس یې زه یادېږم که نه تپوس ترې وکړئ اوس یې زه یادېږم که نه تپوس ترې وکړئ اوس خو د جنت په منارو ولاړه ده. ډېر عالي. سم لکه غلاف وي د کعبې سپوږمۍ اغوستی سم لکه غلاف وي د کعبې سپوږمۍ اغوستی توره زخه ستا په اننګو ولاړه ده. واه سم لکه غلاف وي د کعبې سپوږمۍ اغوستی ډېر عجیب. توره زخه ستا په اننګو ولاړه ده. چا ویل فطرت اسمانونو نه پاس څه دي؟ چا ویل فطرت اسمانونو نه پاس څه دي؟ ما ویل هغه په اسمانو ولاړه ده. ډېر عالي. ډېر ویل هغه په اسمانو ولاړه ده. ډېر من چې له زړګي نه مې وتې ووتې لکه په شان د جنازې ووتې. د هجر تبه خو مو تېره کړله ستا په دیدن پسې مو خولې ووتې. د هجر تبه خو مو تېره کړله ستا په دیدن پسې مو خولې ووتې. زه د همزولو له سیالۍ ووتم ته د یارانو له پرې ووتې. او فطرته سترګې د جار غږ راوکه زما خو سترګې در پسې ووتې. فطرت صاحب بل درنه ورو. ډېره مننه. محبت دې سیوا ولې راکولو ما به غوښتو خو تا ولې راکولو. محبت د سیوا ولې راکولو ما به غوښتو تا ولې راکولو. ته ولې اوس په شنه سهار راژاړې دا پیغور دې بېګا ولې راکولو. ډېر تهمت وړی اوس د یو ګل د ډالۍ نشي ډک محفل کې دې بیا ولې راکولو. ډېر ما کې خپل زړه تنګ و چاودېدلو بل شریک تر شا ولې راکولو. ما کې خپل زړه تنګ و چاودېدلو بل شریک تر شا ولې راکولو. چې ته نه راکولې ضرور څه و خپل وجود تنها ولې راکولو. دا ناڅاپه د هر چا ولې په کار شوم دا ناڅاپه د هر چا ولې په کار شوم دا درنښت به هر چا ولې راکولو. د یو نوي عشق آغاز ښکاري فطرته خوند د سترګو بلا ولې راکولو. د یو نوي عشق آغاز ښکاري فطرته خوند د سترګو بلا ولې راکولو. ډېره مننه. ماتې کړمه شوم زرې زرې ورته ولاړمه غواړم وجود له آینې ورته ولاړمه. دی سره له ټولې کمزورۍ ماته خپل زور ښایي زه سره له ټولې حوصلې ورته ولاړمه. او خاورې ستا په یاد حسن او مینه باندې اړوم سپارم دا یاران په هدیرې ورته ولاړمه. او بلې رڼاګانې شوې ماڼیو کې ماښام شولو مړې په زیارتونو شوې ډیوې ورته ولاړمه. فطرت صاحب بل شعر درنه ورو. ډېره مننه. ته زما په سر ولاړ او زه په خپلو پښو ولاړ زه په ځمکه ننوتم ته په اسمانو ولاړ. راغلې لاړې چرته وي اوس څه کوي وخت شته که نه. چرته وي اوس څه کوي وخت شته که نه. ژوند مو دی یوازې اوس په دغو حسابو ولاړ. اوس خو مخکې نشم تللی اوس به شاته غورځمه. اوس خو زه د ژوند د لوړ ګړنګ په کنارو ولاړ. داسې یو حساسه دوراهۍ کې د ژوند ودرېدم داسې لکه څوک په تیرو شیشو. ته خو په راغلو قدمونو بیرته لاړلې زه د چاته پرېښودمه زه به یم تر څو ولاړ. ستا د لوړ قامت او د شهرت وسیله زه ومه
ستا د لوړ قامت او د شهرت شهرت وسیله زه وم ښه د خلک پوه نه شول چې ویې مې په اوږو ولاړ ډېر عالي ډېر عالي داسې لکه څوک چې کاغذونه اور ته واچوي داسې یم د خپلو ارمانونو په لمبو ولاړ داسې لکه څوک چې کاغذونه اور ته واچوي داسې یم د خپلو ارمانونو په لمبو ولاړ و فطرته سر په داسې ځای کې ساتل کیږي نه و فطرته سر په داسې ځای کې ساتل کیږي نه دومره چې څوک وي د محبت په دنګو غرو ولاړ دومره چې څوک وي د محبت په دنګو غرو ولاړ ډېر عالي فطرت صاحب فطرت صاحب د ورځو کې دا پوسټونه ډېر مضطرب دي څه کیسه خو به نه وي والله داسې خاص کیسه به هم نه وي اوس چې دا شعرونه اورم داسې بل څه راوړي اوس خو دا ده چې ډېرې کیسې سړی برالام نشي کولی نه داسې ویلی شي چې دا خبرې بې څه نه دي ځکه نه د حمیم صاحب یو شعر دی چې اوس به مې ټوله کیسه کړې وه چې څه راشوي د کیسې شریک انسان مې په خپل لاس یې خیال یعنې پټې بلاوې پټې کېدي ډېره مننه فطرت صاحب ډېره مننه چې په هنرکده کې مو راسره برخه واخیسته او دعوت مو ومنه ډېره مننه تاسو نه ستاسو همکاران بیا ډېره ځانګړې مننه چې دا ځل په خپلو مینوالو ما ګورئ قربان ستاسو ډېره مننه لکه څنګه مو چې وویل مینوال ستاسو شعرونه به یې ډېر خوښ شي تر اوسه مې داسې شعرونه له چا نه وو اورېدلي کور ماده ملګرو دا وه د دې اونۍ هنرکده تر بلې هنرکدې الله حافظ